دا د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت په ولایتونو کې د شکایتونو اوریدو په موخه ټاکل شوی هیئت او د پکتیکا ولایت د ځینو ادارو له استازو څخه د ولسي خلکو د شکایتونو اوریدلو په موخه جوړه شوې کمیټه ده. دوی د ولسي خلکو شکایتونه څیړي او د حل په موخه تر مسؤلو ارګانونو رسوي. یاده کمیټه د دې ولایت پر مرکز سربیره د شکایتونو اوریدلو په موخه د پکتیکا ولایت ارګون، یحیی خیل او یوسف خیل ولسوالیو ته د خلکو د شکایتونو اوریدلو په موخه سفر کوي او هلته یوه کاري ورځ تیروي. له وزارت څخه د ورغلي پلاوي په استازولي او د جوړې شوې کمیټې غړی مولوي صدیق الله اسحاق له هغوی سره په خبرو کې وویل زموږ د راتګ هدف د ولسي خلکو شکایتونه تر مسؤلو چارواکو رسول دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر سمې شکایت وزارت د طرفه د پلاوي پکتیکا ولایت ته راغلی دی. هدف د دې پلاوي دا دی چې هغه په ولایت کې لا ينحل شکایتونه د شکایتونه چې هغه ډیر پیچیده او لا ينحل وي د هغو د حل په موخه او د عام ولس چې کوم شکایتونه ولري د هغو د شکایتو ته رسیدګي کول او د حل طریقه ورته جوړول. د یاد ولایت د امر بالمعروف رئیس مولوي نعمت الله مخلص د یاد پلاوي راتګ ګټور وباله او زیاته یې کړه اوس خلک شکایتونه په آزاد ډول تر مسؤلو چارواکو د حل په موخه رسولی شي ځکه هغوی پوهیږي چې مسؤلین شکایت اوري او ستونزو ته پر وخت رسیدګي کوي. پکتیکا ولایت ته دغه هیات راتګ ډیر ګټور ده په دې وجه باندې چې دلته دغه خلکو ته دا معلومات اسلامي امارت د ملکي خلکو پوښتنه کوي د هغو معلومات کوي چې له هغو سره چا ظلم نه وي کړی ناروا نه وي ورسره کړی. بلخوا د پکتیکا ولایت ځایي اوسیدونکي د ورغلي هیئت په ورتګ خوښي ښیي او دا کار د ولس په ګټه بولي او له مسؤلینو غواړي چې هر وخت یې ستونزو ته پر وخت رسیدګي وکړي. موږ الحمدلله د دې نه دومره خوشحاله یو چې بیخي د دې صفت موږ خیلی نه شو بیخي دومره رضیږي ځکه چې دی محترم د ولس په برخه کې موږ ته راغلي دي هغه ځای نه ځانونه ستړي کړي دي د ولس د غږ د پورته کولو دپاره د ځورولو دپاره د مشکلاتي دپاره چې دی موږ د پکتیکا ولایت ته په دغه سخت حالاتو کې چې مثال دی ډېر مصروفیت لري موږ ته ځانونه رسولي دي. دی هیات ته دومره خوشبینه یم چې بلکل هرکلی ورته یم او الله تعالی دې راته ګل ګلزار کړي او موږ هغه خوشبینې خبرې رامخته کړي دي چې له موږ سره د خوار او د غریب د مسکین د ښځو د وړکي غم و. انشاءالله دغه هیات نه موږ ډېر خوشحاله یو او زه خپله دلداسه یم چې دا هیات به دې ماته انشاءالله ما به خپل حق ته ورسوي. د یادولو ده چې یاد پلاوي پکتیکا ولایت ته په خپل سفر کې د ولسي خلکو 22 شکایتونه اوریدلي چې له جملې 25 شکایتونه د حل په موخه اړوندو ارګانونو ته لیږلي او پاتې نور 25 شکایتونه چې د هغوی اړوند نه وو له لازمې لارښوونې وروسته اړوندو ادارو ته ولېږل. موږ ته چې په تحریري ډول باندې کوم شکایتونه را رسېدلي وو 22 شکایتونه وو چې د هغې له جملې څخه 15 شکایتونه زموږ اړوند نه وو هغو ته لازمه لارښوونه وشوه او پاتې شول 52 شکایتونه هغه موږ د حل په موخه مربوطه مراجعو ته واستول.